یو واقعي او عبرتناکه قصه. په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د یو دکاندار له خولې کیسه ده چې وایي ډېر سوالګر به هره ورځ دکان ته تلل راتلل، خو یوه سوالګره خور نوې دې مارکیټ ته راتله. خیر په هغه ورځ خو لاړه، ګورم سبا بیا راغله، که څه هم د سوال کولو په طریقه نه پوهېده او نه یې قد قامت سوالګرو ته ورته و، خو ډېره ښکلې او د باعزته کورنۍ پیغله یا ښځه معلومېده. کله به چې نورې سوالګرې راغلې، اکثره خو به د 5 روپیو لپاره هم پلتۍ وهلې. تر هغو به یې چې درنه وانخیستې، د تلو نوم به یې هم نه اخیستو. خو دا خور له ټولو ځانګړی او بیل عادت درلودو. اکثره وخت به له ما سره دکان کې 2-3 کسانو، نو دې سوالګرې به سوال لپاره لاس هم نشو غځولی، ځکه چې ډېره شرمناکه ښځه ښکارېده. یوه ورځ مې ورته وویل خورې، یوه پوښتنه درنه کوم، خفه کېږې خو به نه؟ ویل یې وروره، که څه کومک را سره د الله تعالی د رضا لپاره کولی شې وکړه، که نه نو بښنه غواړم، زه ستا سوال ته ځواب نشم ویلی. خیر دا یې معمول شو چې روزانه یا بله ورځ به اکثره وخت راتله، خو زه به یې هم ډېر ځورولم چې دا خور به څه شي سوال کولو ته مجبوره کړې وي. خو یوه ورځ مې بیا ورته وویل چې خورې، ستا دې قسم په لایزال خدای وي چې حال به راته وایي، او وعده مې ورسره وکړه چې زما دین په دنیا خورې، او چې څه مې په توان کې وي هغه کومک به در سره کوم، خو حال راته ووایه چې څه شي سوال کولو ته مجبوره کړې. هغې راته وویل زه سوالګره نه یم، زه د یو ډاکټر ښځه یم چې په خوښه مو واده کړی و او ډېر ښه ژوند مو درلودو. که به هر کارو د یو بل په مشوره به مو کولو، چې کله به کلي ته د مور کره تلم هم به موږ د وړاندې نه پروګرام ونیولو، دا چې زما خاوند د ښار په یو هسپتال کې کار کاوه او ښه تنخواه یې درلوده، نو ژوند مو هم ښه، خوشحاله او سوکاله ژوند مو لرلو. ناګهانه مې یوه ورځ خاوند کور ته ډېر زر راغی او ما ته یې وویل چې کلي ته ځو. ما ورته وویل لومړی ځل دی چې داسې پرېکړه په یوازې صورت کوي، خیر خو به وي، څه خبره ده، زما د پلار کور کې خو به څه مشکل نه وي پېښ شوی. وی ویل نه بس ځان تیار کړه. ما ورته وویل ناوخته نه دی؟ هغه وویل نه، خو لنډه ده چې روان شو، د پلار کور ته ورسېدو، خو د نور وختونو خلاف مې خاوند له دروازې نه ستون شو. مور او پلار مې رانه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ولې دې خاوند لاړو؟ ورته مې وویل پردی مزدور دی، څه مریضان به لري او یا به دوستانو سره چیرته ځي. خو ما هغه شپه ډېره په اندېښنو او ویرې سره سبا کړه. په سهار ناوخته مې خاوند راغی چې بیرته مې ځان سره کور ته بوځي، خو حالات راته ښه نه ښکارېدل او پوښتنه مې ترې وکړه خیر خو به وي، خفه معلومیږي، خو ځواب یې راته نه راکولو، ویل یې چې څه خبره نشته. خیر کور ته راغلو، خو د خاوند مې طبیعت ورځ تر بلې خرابېدو. اخر مې مجبور کو چې حال راته ووایه، ولې داسې، اخر څه خبره ده؟ اخر یې راته وویل یوې جینۍ چې نیا روغتون ته راوستله، ما به د دې جینۍ د بیا د راتلو لپاره د دې نیا ته ویل، دا جینۍ به نیا مجبوروله چې رایولي. اخر جینۍ دې ته مجبوره شوه چې ما نه یې پوښتنه وکړه چې ستا څه مطلب دی چې زما نیا مجبوروي او ما بار ځان سره راولي. نو ما ورته د خپل خواهش اظهار وکړو چې جینۍ وروسته له ډېر ټینګار نه اخر راته هغه شپه واده راکړه چې ته مې د پلار کره بوتلې وې. کله مې چې جینۍ سره شپه تېره کړه او سهار له خوبه پاڅېدم، جینۍ نه وه، خو یو خط یې راته پرېښی و چې په سر کې داسې لیکلي و، ما خو ډېر کوشش وکړو چې ته د خپل غلط خواهش نه لاس په سر شي، خو زه تا ډېره مجبوره کړم. نو اوس درته وایم چې زما ایډز مریضي ده. همغه ورځ وه چې خوشحالیو هم زموږ له کوره کډه وکړه او چې څه مو لرل هغه مې د خاوند په علاج ورکړل، او اوس چې څه کور ته وړم هغه هم د خاوند په علاج او په خوړو ورکوم، ځکه بله چاره نه لرم، یوازې د سوال لمنې په خلکو پسې وړم او نفقه پیدا کوم. دکاندار زیاتوي د دې قصې په اورېدو سره مې ښه ډېر وژړل، خو زه هم غریب دکاندار وم، دومره وس مې نه لرلو چې د دې باعزته ښځې خاوند علاج مې پرې کړی وی، خو یوازې مې مهربان الله تعالی ته دواړه لاسونه لپه کړل او د دوی لپاره مې دعاګانې وغوښتې. دوستانو په دې کیسه کې زموږ لپاره ډېر لوی عبرت پروت دی. هغه کسان چې په دې پلیت عمل باندې اخته دي، که لږ غور وکړي او د دې عمل څخه توبه وباسي، نو دین او دنیا به یې ښکلې شي. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. مهرباني وکړئ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.